الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دی، فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، پهلوان هغه نه دی چې بل راوغورځوي، بلکې پهلوان هغه څوک دی چې د غصې په وخت خپل ځان قابو کړي